بسم الله الرحمن الرحیم. په ډیفیوژن باندې هم ځان له کلاس مونږ اغستلی دی او په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن باندې هم مونږ ځان له کلاس اغستلی دی. خو دلته مونږ د ډیفیوژن او فیسیلیټیټډ ډیفیوژن په منځ کې سیمیلاریټیز ګورو، یعنی مطلب یو شانوالی چې دا دواړه څنګه د یو بل سره ریلیټډ دي، اینډ ډیفرنسز او مختلفوالی ګورو چې یعنی مطلب دا دواړه د یو بل نه مختلف څنګه دي، بدل څنګه دي، جدا څنګه دي. صحیح شو؟ نو اکثر په پیپر کې راځي یا مطلب په پریکټیکل کې تاسو کولی شي. نو اول نمبر مونږ راځو سیمیلاریټیز بټوین ډیفیوژن اینڈ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن. نو ګورئ ورته یو شانوالی څه دی؟ موومنٹ اف مالیکیولز فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لوور کنسنټریشن. او دلته هم که تاسو وګورئ نو دغه خبره ده، موومنٹ اف مالیکیولز فرام هایر کنسنټریشن ټوورډز لوور کنسنټریشن. یعنی د دې خبرې مطلب دا دی چې په ډیفیوژن کې هم زموږ سره د هایر کنسنټریشن والا علاقې نه مالیکیولز لوور کنسنټریشن والا علاقې ته خورېږي. ټیک ده؟ نو دا زموږ سره په ډیفیوژن کې هم دغه پروسس دی او په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن کې هم دغه پروسس دی. یعنی که دا خبره مونږ داسې وکړو چې اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ، نو دلته هم دا خبره ده چې اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ. اوس کنسنټریشن ګریډینټ څه ته وایي؟ نو کوم ځای کې چې زموږ سره کنسنټریشن ډیر وي او په کوم ځای کې کنسنټریشن کم وي، نو د دوی په دې منځ کې زموږ سره داسې سلوپ راځي، داسې چړایي راځي. دې ته څه وایي؟ کنسنټریشن ګریډینټ ورته وایي. یعنی ګوره زموږ سره چې کوم دی په دې ځای کې مالیکیول څه دي؟ ډیر دي. ټیک شو؟ کنسنټریشن سیوا دی د مالیکیولز دلته ډیر دی، او په دې ځای کې زموږ سره څه دي؟ لږ دي. نو دا زموږ سره چې کوم دی هایر کنسنټریشن والا علاقه شوه او دا لوور کنسنټریشن والا علاقه شوه. اوس د هایر کنسنټریشن والا علاقې نه چې د مالیکیولز ورو ورو دې خوا راخورېږي، دې عمل ته څه وایي؟ ډیفیوژن ورته وایي. ټیک شو؟ اوس کنسنټریشن ګریډینټ څه ته وایي؟ یعنی مطلب دا زموږ سره هایر کنسنټریشن دی او دا زموږ سره لوور کنسنټریشن دی. نو د دوی په دې منځ کې چې دا کم سلوپ راځي، دا کومه چړایي راځي داسې، دې ته څه وایي؟ کنسنټریشن ګریډینټ. نو اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ مطلب دا دی چې دا د نیچرل چې کوم پروسس کیږي عام طور د هغې مطابق کیږي. یعنی مطلب زموږ سره د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ورو ورو راځي. دا زموږ ذهن هم مني چې داسې به کیږي. ټیک شو؟ اوس که موږ اکټیو ټرانسپورټ لزو نو هغه اګینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ ځي، هغه زموږ سره بیا د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته ځي. نو زموږ سره په ډیفیوژن او فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دواړو کې دا خبره ده چې د هایر کنسنټریشن نه به لوور کنسنټریشن ته راځي، یا موږ دا خبره کوو چې اکارډینګ ټو د کنسنټریشن ګریډینټ به ځي. ټیک ده که نه؟ مطلب کوم چې زموږ ذهن مني، کوم چې نارمل خبره ده، کوم چې کامن خبره ده، د هغې مطابق به کیږي. د هایر کنسنټریشن نه به لوور کنسنټریشن ته راځي. ټیک شو؟ بله خبره زموږ سره دا ده چې نو یوز اف انرژي، یعنی ای ټي پي. په دې کې به زموږ سره څه انرژي نه خرج کیږي، څه ای ټي پي به پکې نه خرج کیږي. ټیک شو؟ نو دغه خبره دلته هم ده چې نو یوز اف انرژي یعنی ای ټي پي. په دې کې به هم زموږ سره چې کوم دی نو انرژي ای ټي پي نه خرج کیږي. دا زموږ سره پیسیو ټرانسپورټ دی. کله چې انرژي نه خرج کیږي او مالیکیولز د یو ځای نه بل ځای ته ځي، دې عمل ته څه وایي؟ پیسیو ټرانسپورټ. ټیک شو؟ نو دغه شانتي زموږ سره چې کوم دی دا هم پیسیو ټرانسپورټ دی، چې یعنی مطلب زموږ سره پکې څه څیز پکې څه کردار نه ادا کوي، څه انرژي پکې نه خرج کوي، بس پیسیو. ټیک شو؟ د پیسیو مطلب څه دی؟ سست. ټیک ده که؟ ښه، دې نه بعد زموږ سره چې کوم دی راځي ډیفرنسز، یعنی مطلب مختلفوالی. دا د یو بل نه بدل څنګه دي، دا خبرې خو پکې کامن وي، مشترکې وي، سیمیلاریټیز سیمیلر وي. خو اوس مونږ ډیفرنسز له راځو چې دا دواړه د یو بل نه بدل څنګه دي. نو ګورئ ورته either membrane or no membrane. یعنی مطلب په ډیفیوژن کې زموږ سره ممبرین هم انوال کېدی شي او ممبرین نه شي انوال کېدلی. د ممبرین په موجودګۍ کې که مالیکیولز د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته راځي، یعنی مطلب دا زموږ سره د سیل نه بهر د مالیکیولز کنسنټریشن سیوا دی او په سیل کې دننه کنسنټریشن کم دی، نو د دوی په منځ کې ممبرین انوال شو. نو دا هم زموږ سره هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته راځي، یا مطلب اکارډینګ ټو د کنسنټریشن ګریډینټ به راځي، خو په دې کې زموږ سره ممبرین انوال شو. نو دا هم ډیفیوژن دی آر نو ممبرین، او یعنی مطلب دې ځای کې زموږ سره څه ممبرین نه دی انوال، نو دا هم ډیفیوژن دی. ټیک ده که نه؟ یعنی مطلب که په دې کمره کې ته عطر ولګې، سپری وکړې که نه، او دغه مالیکیولز په کوم ځای کې چې تا عطر ولګول سپری وکړو، نو په هغه ځای کې زموږ سره مالیکیولز ډېر دي، نو دا به ورو ورو د نوره کمره کې خورېږي، دې عمل ته هم ډیفیوژن وایي. ټیک ده که نه؟
یا مطلب که ته چینی واچې په اوبو کې او هغه چې کوم دی نو ورو ورو حل کېږي په دغه اوبو کې، دا هم ډیفیوژن دی. مالګه واچې په اوبو کې ورو ورو حل کېږي، دا هم ډیفیوژن دی. یا ته اوبه راواخلې او په هغې کې د انک یعنې د سیۍ یو ډراپ ور واچې او هغه پکې ورو ورو حل کېږي، دا هم ډیفیوژن دی. ټیک ده که نه؟ او دغه شانتې په سیل کې هم زموږ سره چې کوم دی مالیکیولز کله د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته راځي نو دا هم ډیفیوژن دی. نو مطلب که ممبرین پکې نه شته نو هم ډیفیوژن دی، او که ممبرین پکې شته نو هم ډیفیوژن دی. اوس که مونږ دې خوا راشو نو ممبرین انوالډ یا مونږ ویلی شو چې ممبرین پریزنټ. په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن کې به ممبرین خامخا پریزنټ وي. ټیک ده که نه؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن مطلب دا دی، فیسیلیټیټډ فیسیلیټي څه ته وایي؟ سهولت ته. نو فیسیلیټیټډ چې مطلب سهولتکاري وشي، هیلپر وي، فیسیلیټیټر وي. ټیک ده که نه؟ یعنې مطلب که زموږ سره مالیکیولز د ممبرین نه ډایرکټ نشي پاس کېدلی نو په دې ممبرین کې خاص پروټینز لګېدلي وي، هغه ورله لاره ورکړي، نو په دې وجه باندې زموږ سره چې کوم دی بیا هغه مالیکیولز د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته لاړ شي. ټیک ده؟ ګورئ بل زموږ سره دویم نمبر دی سمال اینډ نان پولر مالیکیولز. یعنې مطلب په ډیفیوژن کې به زموږ سره مالیکیولز واړه وي، ټیک ده که نه؟ او نان پولر به وي، یعنې مطلب څه چارج مارج به پې نه وي. ټیک ده؟ نو دا به د لیپډ بایلیر نه ډایرکټ پاس کېدلی شي، نو دا به زموږ سره سمپل ډیفیوژن یا مطلب ډیفیوژن به وي. ټیک شو؟ که دلته مونږ راشو نو دلته به لارج مالیکیولز انوالډ وي، پولر مالیکیولز یا مطلب چارج مالیکیولز یعنې آینز. ټیک ده که نه؟ نو دا چې کوم دی د دې مومنټ به زموږ سره کېږي په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن کې. یعنې مطلب ګورئ که دا زموږ سره مالیکیولز دي خو او دې خوا چې کوم دی نو دا زموږ سره سیل دی، نو دا مالیکیولز بهر سیوا دي، هایر کنسنټریشن دی، او دننه چې کوم دی کم دي، لوور کنسنټریشن دی. نو دا به د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته تلل غواړي خو نه به شي تللی، ځکه چې یا خو به دا مالیکیولز غټ وي، د دې لیپډ بایلیر نه به نشي پاس کېدلی، د دې ممبرین نه به نشي پاس کېدلی، او یا چې کوم دی نو دا به د پولر وي، یعنې مطلب پارشل پازیټیو پارشل نیګیټیو چارج وي، او یا به مکمل چارج وي، آینز به وي، یعنې مطلب پازیټیولی چارج یا نیګیټیولی چارج به وي. نو په دې وجه باندې دا به د دې ممبرین نه نشي پاس کېدلی. نو د ممبرین کې به خاص قسم پروټینز لګېدلي وي ځای په ځای باندې، یعنې مطلب دلته به پروټینز لګېدلي وي. ټیک ده که نه؟ دې ځای کې به پروټینز لګېدلي وي، داسې دې ځای کې به پروټینز لګېدلي وي. نو دا پروټینز به ورله لاره پرووایډ کوي او دا به دې خوا راځي په دې لاره باندې. نو ځکه دې ته مونږ څه وایي؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن، یعنې مطلب سهولتکاري وکړلی شوه، هیلپر چې کوم دی پکې انوالو شول، دا پروټینز چې کوم دی دوی فیسیلیټیټ کو دا ډیفیوژن چې دا د هایر کنسنټریشن د مالیکیولز لوور کنسنټریشن طرف ته لاړ شي. نو دې عمل ته څه وایي؟ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن. او په دې کې چې کوم دی نو زموږ سره ممبرین هم انوال دی، او د دې سره سره چې کوم دی په ممبرین کې کوم پروټینز دي نو هغه پکې انوال دي. ټیک شو؟ دې خوا کې وګورئ تاسو through membrane lipids. که مونږ دا ډیفیوژن په ممبرین کې واخلو نو مطلب دا به زموږ سره د ممبرین چې کوم لیپډز دي د هغې نه به ډایرکټ پاس کېږي. ټیک شو؟ د ممبرین چې کوم لیپډز دي د هغې نه به ډایرکټ را پاس کېږي. خو که دې خوا مونږ راشو نو ترو ممبرین پروټینز دا به د ممبرین لیپډ نه الاو کوي چې دننه ننوځي، نو دا به خاص پروټینز چې کوم دی زموږ سره دلته لګېدلي وي، څه به چینلز وي، څه به کیریرز وي. چینلز چې کوم دی دا زموږ سره سوري وي آر پار د پیپ په شان دي، او کیریرز چې کوم دی دا آر پار سوري نه وي، خو چې کله ورسره مالیکیولز اټیچ شي نو په دې کې چینج راشي او د هغه چینج نه بعد یې دننه چې کوم دی پاس کړي نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ کیریرز ورته وایو. نو که چینلز او که کیریرز دي خو پروټینز دي دا پکې انوال دي، د دې په مدد سره به چې کوم دی نو دا دننه ځي. د لیپډ بایلیر یعنې مطلب د ممبرین لیپډز نه به دننه نشي پاس کېدلی. ټیک شو؟ اوس چې کوم زموږ سره ډیفیوژن دی نو دا به فاسټر وي، ځکه چې سمال مالیکیولز دی او ډایرکټ د لیپډ ممبرین نه پاس کېږي نو دلته څه مسله نشته. ټیک ده؟ دا به لږ فاسټر وي، لږ تیز دی، سپیډ به یې سیوا وي. خو که مونږ دې خوا راشو فیسیلیټیټډ ډیفیوژن له نو دا به لږ سلوور وي، لږ به سلو وي. د سمپل ډیفیوژن یا د ډیفیوژن په نسبت باندې به فیسیلیټیټډ ډیفیوژن سلو وي. ولې به سلو وي؟ یو خبره خو دا چې دا مالیکیولز د لیپډ بایلیر نه یعنې مطلب د ممبرین لیپډز نه ډایرکټ نشي پاس کېدلی، نو دا به لاره ګوري، د کوم ځای کې چې پروټین لګېدلی دی د هغې نه به پاس کېږي. نو دا خبره دا ده چې دا به پروټین ګوري. ټیک ده که نه؟ نو لږ ټایم خو به په دې کې لګي. بله خبره دا ده چې سیچوریشن، که فرض که دغه پروټینز زموږ سره سیچوریټ شوي وي، یعنې مطلب آلریډي پکې ممبرینز آلریډي پکې مالیکیولز روان دي، نو چې کوم پسې وروسته مالیکیولز دي نو هغه به لږ انتظار کوي
یعنی که تاسو چرته جمعات ته لاړ شئ یا مطلب واده ماده له لاړ شئ او په دروازه باندې بیا بهر ته وځئ نو چې ګڼه ډېره زیاته وي نو ته پکې څنګه وځې؟ صحیح ده که نه؟ انتظار به کوې، ته خو په دیوال باندې دنګلی نه شي. نو دغه شانتې زموږ سره چې کوم دا سیچوریټډ وي دا ممبرین پروټینز نو بیا به دا نور مالیکولز انتظار کوي، نو په دې وجه باندې هم دا زموږ سره سلو کېږي. او دلته خو دا خبره نشته، بس چې په کوم ځای باندې ورغلی بس د ممبرین نه چې کوم دی ډایرکټ پاس کېږي د لیپیډ نه. ټیک شو. بله خبره دا ده چې چینج په دې کې راځي. کوم چې زموږ سره کیریر پروټینز دي نو هغوی چینج راولي، یعنی مطلب مالیکولز راغلی د دې ځای سره ونښتو بیا به ورو ورو دننه راولي داسې به شي او بیا به ورو ورو دننه پاس کړي دې طرف ته. نو مطلب دا چینج چې کوم دی دا هم ټایم اخلي. نو په دې وجه باندې فیسیلیټیټډ ډیفیوژن سلوور وي د سمپل ډیفیوژن یا ډیفیوژن نه. ټیک شو. که موږ اگزامپلز نه راشو د سمپل ډیفیوژن یا مطلب د ډیفیوژن نو هغه زموږ سره اکسیجن او کاربن ډای اکساید چې کله زموږ د الویلای او د بلډ په منځ کې چې کوم دی نو پاس کېږي را پاس کېږي نو دا زموږ سره سمپل ډیفیوژن دی یا مطلب ډیفیوژن دی. لکه ګوره موږ اکسیجن دننه یوسو که نه، ټیک شو که نه، دا زموږ الویلای ته لاړ شي نو دا چې د بلډ سره شاملېږي د ډیفیوژن پروسس په ذریعه باندې. او هلته چې کوم کاربن ډای اکساید جوړ شوی دی د ریسپیریشن په ریزلټ کې نو هغه کاربن ډای اکساید په بلډ کې شامل وي. نو دغه بلډ نه چې بیا زموږ سره الویلای ته راځي او د هغې نه بیا ورو ورو راپاس کېږي موږ یې بهر ته وباسو نو دغه د بلډ نه پاس کېدل الویلای ته دغه کاربن ډای اکساید دا هم ډیفیوژن په ذریعه باندې دی. ټیک شو که یعنې مطلب که دا زموږ سره لیپیډ بای لیر دی، دا زموږ سره د لیپیډ یو لیر دی او دا زموږ سره د لیپیډ بل لیر دی. ټیک شو. نو دا لیپیډ بای لیر دی د ممبرین یوه حصه مونږ راغستلې ده. نو که مونږ اکسیجن دننه یوسو نو زمونږ په الویلای کې د اکسیجن مقدار سیوا وي او په بلډ کې کم وي. په دې وجه باندې د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ډایرکټ د دې لیپیډ بای لیر نه د اکسیجن پاس شي. ټیک ده که نه؟ نو دا ډیفیوژن اف اکسیجن وشو د الویلای نه بلډ ته. ټیک ده. او چې کوم زمونږ په بلډ کې کاربن ډای اکساید په سیلز کې جوړ شوی دی او هغه بیا بلډ راوړی دی لنګز طرف ته نو زمونږ چې کوم دا کاربن ډای اکساید اوس په بلډ کې شامل موجود دی سیوا دی نو دا به زمونږ سره ډیفیوز کېږي چېرته الویلای ته ډایرکټ د دې ممبرین لیپیډ نه. نو دا هم زمونږ سره ډیفیوژن اف کاربن ډای اکساید وشو د بلډ نه الویلای ته نو دا به بیا مونږ بهر ته وباسو. ټیک شو. که دلته مونږ اگزامپلز راشو نو ګورئ واټر چې کوم دی نو دا د سیل نه ډایرکټ داسې په اسانه باندې نشي پاس کېدلی. ټیک ده که نه؟ ځکه چې واټر پولر مالیکولز دي او چې کوم ممبرین لیپیډز دي نو هغه خو نان پولر دي. نو پولر به د پولر سره کار ساتي او نان پولر به د نان پولر سره کار ساتي. نو په دې وجه باندې مطلب واټر پولر دي او ممبرین لیپیډز یا مطلب چې کوم سیل ممبرین دی نو هغه زموږ سره نان پولر دی. نو په دې وجه باندې دا نشي پاس کېدلی نو دغه خاص پروټینز چې کوم موجود دي دا به ورله لاره ورکوي نو واټر به پاس کېږي. ټیک شو. د واټر لپاره چې کوم پروټینز لګېدلي دي هغې ته مونږ چینلز وایو او هغه ایکواپورین چینلز دي. ټیک شو. دې نه بعد که مونږ سوډیم له راشو پوټاشیم له راشو نو دا هم زموږ سره نه چارج مالیکولز دي آینز دي که نه نو دا زموږ سره چې کوم دی نو د لیپیډ بای لیر نه یعنې مطلب د ممبرین نه ډایرکټ نشي پاس کېدلی نو د دې دپاره هم خاص لارې وي چینلز وي په هغې باندې پاس کېږي. دغه شانتې که ګلوکوز له راشو امینو ایسیډز له راشو نو دا زموږ سره لارج مالیکولز دي غټ دي او د دې سره سره چې کوم دی دا پولر دی یعنې مطلب پارشل پازیټیو پارشل نیګیټیو چارجز وغیره به وي. په دې وجه باندې دا هم د ممبرین نه ډایرکټ نشي پاس کېدلی نو د دې دپاره خاص لارې وي هغې ته مونږ کیریرز وایو. ټیک شو که نو ګورئ که دا زموږ سره اوبه دي د هایر کنسنټریشن نه به لوور کنسنټریشن ته پاس کېږي خو په چینل باندې. ټیک شو. او دلته چې کوم دا چینلز لګېدلي وي دې قسم چینلز ته چې د اوبو دپاره وي هغې ته څه وایي ایکواپورینز چینلز ورته وایي. ټیک شو. دغه شان که زموږ سره سوډیم دی یا مطلب پوټاشیم وغیره دی نو هغوی دپاره هم چینلز وي هغوی به هم د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته په چینل باندې پاس کېږي. ټیک شو که نه؟ او که زموږ سره ګلوکوز امینو ایسیډز دي نو هغوی به د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته په کیریر باندې پاس کېږي. ټیک ده که؟ اوس بله خبره دا ده چې یاد ساتئ چې واټر چې کوم دي اوبه نو دا زموږ سره په سمپل ډیفیوژن باندې هم پاس کېدلی شي ځکه چې سایز یې ډېر وړوکی دی. ټیک ده که نه؟ خو هغه انتهایي سلو پروسس دی. نو عام طور زموږ سره چې کوم واټر پاس کېږي هغه په څه باندې په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن باندې. دې نه بعد زموږ ټاپک به راځي اسماسیس چې کوم دی هغه د واټر موومنټ دی د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته که هغه په سمپل ډیفیوژن باندې وي او که فیسیلیټیټډ ډیفیوژن باندې وي خو چې د واټر موومنټ زموږ سره کله وشي د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته او ممبرین ته کې خامخا انوالو وي نو دې عمل ته څه وایي
دې عمل ته بیا اسماسیس وایي، هغه به بیا ځان له ټاپک دی کوو. ټیک شه.